یو لمونځ ګورئ مسلمانانو، یو لمونځ چې بغیر د عذر نه څوک قضا کړي، یو لمونځ چې بغیر د عذر نه څوک قضا کړي، نري که ښځه، په قیامت کې به د فرعون، د حامان، د قارون او د ابی سره یو ځای کېږي. هسې عذاب به خدای پاک ورکوي. فرعون پاچا و، حامان نوکر و، د وزیر و، قارون علم کیمیا زده و، صنعت والا و، لکه کارخانې او فابریکې والا و، ابی تجار و. وایي د خدای د دین نه چې غافله کېږي، دغه څلور ډلې ډېرې غافله کېږي. که پاچا د ټول ملک مسؤلیت ور د غاړې ده، خو که دی لمونځ پرېږدي، مسلمان د لمونځ نه کوي، دغه پاچا به د یغه پاچا سره یو ځای کېږي چې فرعون. کوم د نوکري والا سړی چې مسلمان د خو لمونځ نه کوي، دا به د یغه نوکري والا سره یو ځای کېږي چې قارون و، حامان و، د فرعون وزیر و. کوم څوک چې د کارخانو فابریکو د صنعت والا یې چې لمونځ نه کوي مسلمان ده، دا به د یغه کافر سره یو ځای کېږي لکه قارون چې هغه د صنعت والا و. څوک چې تجار او کاروباري سړی وي لمونځ نه کوي، دا به د ابی ابن خلف چې د رسول الله په وخت کې غټ مشرک و، د هغه سره یو ځای کېږي. یو د جمع لمونځ چې د سړي نه تېر شي، اذان واوري د جمع لمونځ د سړي نه تېر شي بغیر د عذر نه، یو د جمع لمونځ، په قیامت کې به په دغه سړي دومره عذاب تکلیفونه وي، دومره پریشانۍ به په تېرېږي لکه په دنیا کې چې یو سړي په یوه ورځ ښځه مړه شي، اولاد هم ټول مړ شي، دنیا هم ټول خلک ترې یسي. په یوه ورځ چې سړي کور هم ړنګ شي، واده هم مړ شي، اولاد هم ټول مړ شي، او ټوله دنیا هم د لاس د ظالمان یسي. په دغه سړي به په دنیا کې څومره غمونه راشي، دا به د ډېرو غمونو لیونی نه شي. په قیامت کې یو د جمع لمونځ چې چا په دنیا کې قضا کړی، یو د جمع لمونځ، په قیامت کې به په دغه سړي دومره تکلیفونه وي، دومره غمجن وي، دومره پریشانۍ به په دغه سړي باندې تېرېږي لکه په دنیا کې چې وایي په یوه سړي په یوه ورځ دومره ډېر غمونه مصیبتونه راشي.